بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الإيمان الفصل الأول عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد صلى الله عليه وسلم كتاب الإيمان دای مخکې د نورو کتابونو روست ورپسې بیا راځي طهارت راځي او صلات او زکات او صوم او د مخکې کتاب د ایمان مخکې انما الاعمال بالنیات حدیث هغه وجه ذکر شو د نیت د تصحیح لپاره دا حدیث دي تطلیعه الکتب ویل کېږي ځکه اول سر کې مصنفین ذکر کوي چې طالب او استاد دواړه نیت صحیح کی که نیت صحیح نه علم هیڅ فایده نه کوي هغه د دې وجه نه ذکر کوي اوس کتاب الایمان ځکه مخکې کدا بنیاد دی ایمان کې نقصانی اعمال هیڅ فایده نه کوي د دې وجه نه کتاب الایمان دوی مخکې ذکر کوي چې ایمان صحیح شي نوست اعمال بیا صحیح کیږي دا د جرړو مثال لري ونی جرړې صحیح وینو څنګه صحیح راځي او که جرړې غلطي وي بیماری وي بیا څنګه غلطي بیماری نو ایمان دوی زکه مخکې کوي به حدیث جبرئیل باندې مشهور دا حدیث دی دای په کې ذکر کړه زکه چې د ایمان تعریف په کې ذکر شوی دی ایمان لغت کې درېش معنی دي درې تصدیق اعتماد امن لغوي معنی دا درې دي او لغوي معنا په اصطلاحي معنا کې پرتوي لغوي معنا څه ذکر کیږي یو معنا د تصدیق او یو شی باندې تصدیق کول یقین باور کول اعتماد کول او امن ایمان د امن نه د مؤمن سره به خلق ته امن ورکي مؤمن د مؤمن څخه وي چې خلق ته په امن کې دي کنه د نفس او مال او عزت او د چا بي عزتي بنه کوي د چا مال بنه خوري د چا وینه بنه توي مؤمن ته مؤمن څخه وي دغه انسانانو ته امن ورکي خاص کر مؤمنانو ته د دسله کې کله بار راځي کله لام راځي سله کې چې کله بار راشي آمن به مدلته مراد ته اقرار او تصدیق وی ایمان ته مراد وی اقرار او کو تصدیق او کو وای منلو او کله لام راځي آمن له دا په معنا د اطاعت او منلو سره وی دا خبره و منله اطاعت او کو فسلی سره بدلیږي سله سره چې بار راشي یو معنا وي او چې لام راشي بل معنا وي اوس شرعي ایمان څه ته وي چې موږ یو پیژنو شرعي ایمان دغه ډېر زیات تعریفونه کړي دي علماء دا غینه به مذهبونه جوړ شوي دي او یو فرقې دي جوړې دي او زمونږ ډېر دغه سره کار نشته دی موږ صرف خپل ایمان زده کوو چې ایمان صحیح معنا بچوي څه ویل کېږي مرکب دی که بسيط دی راجح تعریف شرعي تعریف راجح التصديق بالجنان والعمل بالاركان والاقرار باللسان تصدیق په زړه باندې جنان دا بفتح الجیم دی ګوره یو جنان دی جنان باغونو ته وی بیا بکسر الجیم تشي هغه باغونه او جنان چې دی دا زړه ته وی فزړه کې به تصدیق وی عمل بالارکان ارکان اندامونو ته وی په خپل اندامونو باندې به تکار کې منځ روزه زکات حج دا به کې او اقرار باللسان فجب باندې به اقرار کې دا د درې شیانو نه جوړ دی دا تعریف مونږ وی راجح دی ولی راجح دی بعض خو دې ته حدیثونه ذکر کړي چې دا په حدیثو کې راغلي خو حدیث موضوعي دي ګوره
صحیح حدیث کې دا تعریف نشته. کوم احادیث کې چې دا تعریف ذکر شوی هغه موضوعي دي. صحیح دا چې دا تعریف د سلفو دی. سلفو دا تعریف کړي د قران او صحیح د نصوص نه راایسته دي. صحیح صراحتن په حدیث کې نشته. کوم حدیث کې هغه ضعیف دي یا موضوعي دي. د ایمان بیا یو صورت او کیفیت دی، یو حقیقت دی. یو صورت او کیفیت، صورت او کیفیت پیدا دی. سړی په زړه کې تصدیق وکي، عمل په ارکانو باندې کوي، اقرار په جبه باندې وکي. دا د ایمان صورت او کیفیت دی. دې ته ایمان ویل کېږي. ظاهري ایمان دا دی. دویم دی ایمان حقیقت دی. ایمان حقیقت دی ته وایي چې ستا طبیعت تابع د شریعت شي، د انسان طبیعت دا تابع د شریعت شي، ستا مکمل خواهشات د شریعت تابع شي. بس دې ته ایمان حقیقي ویل کېږي. ایمان حقیقي سورۃ انفال فقط روایتونو کې هم دی کنه، حقیقي ایمان دی دا. انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. پنځه صفاتونه ذکر کړي دي. بیا آخر کې اولئک هم المؤمنون حقا، دا یقیني مؤمنان. اصل ایمان دا دی، دا حقیقی ایمان دی ته ویلېږي. حسن بصری رحم الله نه چاته پوښتنه ته مؤمنی وې دغه ایمان کراواله چې تصدیق دی او اقرار دی. په دې کې معنا خو زېما او د سورۃ انفال کم مؤمن چې دی اولئک هم المؤمنون حقا، وي فزان مې یقین ناراضي چې زبر دې کې يم کنه وایما. تابعی دی او حسن بصری دی چې د سورۃ انفال کې چې کوم ایمان ذکر شوی وي په دې کې ما شک دې زبر به کې يم کنه وایما. دا پنځه صفات چې په انسان کې راشي دا حقیقی مؤمن الله په مهر لګول. اولئک هم المؤمنون حقا، دې ته حقیقی ایمان وایي. حسن بصری بویل کنه ليس الايمان بالتمني ولا بالتحلي ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. ایمان وی دی ته وی ایمان صرف په ځان خسته کول باندې نه دی چې ځان خسته کی. هغه باندې سړی شکل ډیر خسته برابر کی هندو به مسلمانېږي. د تحلی دی ته وی چې شکل ډیر خسته برابر کی. یوازې دی ته ایمان ولا بالتمني او تشي ارزوګانی کې چې مړه الله به موږ سره دسیو کې موږ به دسیو کو دسی به شو دا به شو. په دې باندې ایمان دا و ایمان نه دی. ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. ایمان هغه د استاد زړه کې ځای ونیسي او داغه عمل ستا تصدیق وکي. استاد عمل نه پته لګي چې استاد زړه کې ایمان شته. دې ته ایمان ویلېږي. ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. کم ایمان چې زړه کې قرار ونیسي او داغه به عمل تصدیق وکي دې ته به ایمان ویل کېږي. دا مهم ایمان دی. اصلي ایمان به دا دی. ایمان کې بیا اختلاف دی د بسيط او د مرکب. بسيط مفرد ته وایي چې ایمان یو شی دی بس، او بعضی وایي چې ایمان مرکب دی د ډیرو شیانو نه جوړ دی. نو دی باندې به بل مسله متفرع کیږي چې دا زیاتیږي کنه زیاتیږي. څوک چې بسيط وي نه زیاتیږي. د بوډري ایمان او د شیخ الحدیث ایمان یو شی دی وي، بسيط دی، وړو کې شی دی وي، نه پکې زیاتوالی راځي نه پکې کمی راځي. او څوک چې وایي چې مرکب دی هغه وایي دی کې زیاتوالی هم راځي او دی کې کمی هم راځي، زیاتیږي هم کمیږي هم. څوک چې مرکب ورته وایي. مرجعه وی ایمان صرف تصدیق ته وی. د مرجعه عقیده ده صرف زړه کې چې تصدیق وی الله شته دی او قیامت شته دی، زړه کې تصدیق. اعمال دې کړي کې نه کړي، عمل شته او کې نشته دی، چې زړه کې تصدیق راشي. دا د مرجعه تعریف دی. کرامیه وی صرف اقرار ته وی. اقرار چې په جبه باندې د اقرار او په زړه کې چې تصدیق وی او کې نه وی او عمل دې کړي کې نه کړي. جهمیه وی صرف معرفت د خالق ته وی. د خالق پیژندل معرفت الخالق دې ته ایمان وی. نو دې درې واړو په نسبت باندې ایمان بسيط شو کنه. دې کې زیاته کمې نه لري، یو شی نه جوړ دی بس. صرف تصدیق د ډیرو مشرکانو تصدیق وو. د ډیرو مشرکانو
د مرجئو په نسبت باندې ډېر مشرکان مؤمنان دي ځکه تصدیق یو ابو طالب هم تصدیقو فرعون هم منل چې الله شته دی ډېرو مشرکان او الله منو تصدیق وو هم عمل نه کوي اقرار نه کوي دا رنګ صرف اقرار کرامي وي ټول منافقان مؤمنان دي د دې په نسبت باندې منافقان ټول اقرار کوي او تصدیق نه وو جهمیه وی معرفت د خالق پیژندل نو ټول کافر خالق پیژني ډیر کم وی چې نبی پیژني دا ټول بیا مؤمنان دي د دې پنيس په دې طرف ته بیا ماتوریدیه اشاعره امام ابو حنیفه رحمه الله ماتوریدیه ابو منصور ماتوریدی او عالم تیر شوی دی سمرقند علاقه کې 333 کې دا وفات دی 333 هجری کې دا یو عالم سید ډیر زیات ذهینو علم کلام کې ډیر زیات ماهر او علم کلام کې معتزله او ډیر زیات متاثر وو ولیکن عقیدی د خلکو خرابې کړې دي علم کلام یې داخل کړي دي او عقیدی تباہ کړې دي الله اسماء او صفات مو مناو دا مکو نور ډیر زیات وضاحت نشته دی چې څنګه سره او څنګه نه او څنګه تاریخ لغو ډیر دغه نشته او دومره دې د یو عالم تیر شوی دی تدریس او دریدیش او دودیش کې خوان شاه هجری کې دا مړ دی او دا غي عقیده پاتې شوی ده او وسم دا حناف اکثر دا غي په عقیده باندې روان دي عقیده غلطه ده خاص کر د الله اسماء او صفاتو کې الله عرش نه بر نه مني دا الله اسماء او صفات نه مني ید نه قدرت دی او د غضب نه مطلب عذاب اخلي او د رضا نه مطلب جنت اخلي او غیره ټول کتابونه کوي دا نن سماج کې می عقیدی دی په احناف کې ټول د قدمات دي عقیدی دي غلط او دوی ورته ډېر لقبونه ورکړي دي چې دا دشي دی او دشي دی او دشي سره نه وو یو مبتدی انسان تیر شوی دی خب بدعات رایج کړي دي عقیده غلطه او خلکو کې مشهور کړي ده ابو الحسن اشعری داغه عقیده اوله کې غلطه و دا په 340 کې وفات دی ابو الحسن اشعری 340 داغه عقیده داوا اسماء او صفاتو کې د علم کلام نه ډیر زیات متاثر او معتزله او ندیم متاثر او تاویلونه ماویلونه دم کړي خود اخره کې بیا د توبه ایستلې ده عقیده صحیح شوی ده الابانه په نوم باندې کتاب لیکلي وړو کې کتاب دی الابانه ډیر خسته عقیده ده بیا د سلف او عقیده اختیار کړی ده اخره کې خدا ابو منصور ماتوریدی رجوع او داغه اسلام نه ثابته هغه د دنم نه متاثر شوی دا ابو الحسن اشعری نم نه متاثر شوی هغه توبه ویستلو کتاب ولیکلو خپل عقیده نه رجوع وکړه دا زما غلطه او صحیح عقیده ده د سلف او عقیده اختیار کړه الابانه کتاب به لیکلی نو احناف اکثر دا غوی په عقیده او نقش قدم باندې روان دي ځکه وی من په عقیده کې ماتوریدی یو او فروع کې منګه حنفیه یو دوی دسی وی کنه او په طریقت کې یا نقشبندی او یا چشتی او یا سروردی او ځان درې تقسیمه کړي دي عقیده کې زمنګ دایو او فروع کې منګ دایو او په سلوک کې په تصوف کې منګ دایو په عقیده کې امام ابو حنیفه دوی پریخه دي عقیده د امام ابو حنیفه صحیح ده خسته عقیده و او صرف ایمان کې داغه دا تعریف دی د دې درې وړو په نس باندې ایمان څه ته وایي هو تصدیق دا تصدیق دی پزړه کې تصدیق کول اقرار ورته شرط دی اقرار دا وی داخل نه دی خو خارج دی او شرط دی ورته او عمل خارج دی عن مفهوم الایمان عمل وی د مفهوم د ایمان نه خارج دی عمل په ایمان کې داخل نه غني چې مفهوم کې داخل نه غړي خو مرکب نشو کنه مفهوم کې چې داخل کې نو مرکب نشي اقرار ته خارج شو شرط دی لکه د مانزه د بار او د شرط دی مانزه د جز نه نه دی کنه رکوع فرض دا اوس جز دی د مانزه او د خارج دی دا شرط د خارج اقرارم خارج دی او عملم د مفهوم د ایمان نه خارج دی د دې په نسبت باندې ایمان بسيط دی لا يزيد ولا ينقص د دې عقیدم داش د دې وجنا ډیرو سلفو احناف ته مرجئه ویل دي ډیرو سلف عبد القادر جیلانی غنیت الطالبین کې هغه کوم د لیکلي چې احناف امام ابو حنیفه د مرجئه وي هغه دا ویل دي
نورم دا ویلي دي خو راجح دا ده چې احناف داسې مرجعه نه دي لکه دا نور چې دي صرف مرجعه په دې کې دوی ورته ویلي دي چې ایمان لا یزید ولا ینقص دې کې مرجعه ورته ویل ایمان نه زیاتېږي نه کمیږي مرجعه وایي نه زیاتېږي نه کمیږي احناف هم وایي نه زیاتېږي نه کمیږي خو نور د مرجعو په شان نه دي دوی اعمالو ته څه نه اعتبار ورکوي مرجعه بالکل اعتبار نه ورکوي مرجعه خو دومره غلطه عقیده ده هغوی وایي د ایمان سره ګناه نقصان نه کوي سړي ته ایمان درکیو کنه چې څومره ګناهونه کې نقصان نه درکوي لکه د کفر او د شرک سره طاعت فایده نه ورکوي یو سړی کافر دی مشرک دی هغه ډیر نیک عملونه کوي هیڅ فایده ولا نه ورکوي نو مؤمن تم دغه څه دی یو سړی مؤمن دی چې څومره ګناهونه کوي ایمان ته نقصان نه ورکوي دا د مرجئه دا د احناف عقیده نه ده دا د امام ابو حنیفه رحمه الله عقیده نه ده خو صرف مرجعی چې ورته ویلي په دې مسله کې احناف وایي چې ایمان نه زیاتېږي نه کمیږي او مرجعه وایي نه زیاتېږي نه کمیږي نور پورې مرجعه نه دي دا د دوی بیا دلایل څه دي د دوی عجیبه دلایل دي ډېر دلایل دي خو لکه یو دلیل اسی د ذهن د خلاصولو دپاره ایمان همیشه دپاره نسبت قلب ته شوی دی ولما يدخل الايمان في قلوبكم الله وی کنه ایمان ستاسو زړه ته نه دی داخل شوی نو ګوره چې ایمان زړه ته د زړه ته نسبت شوی دی اقرار هم زړه کې نه او عمل هم زړه کې نه دا خو د زړه کې صرف تصدیق پروت دی زړه ته نسبت شوی بل دا دی بل دلیل نحوی دلیل دی وی عمل عطف شوی دی په ایمان باندې او عطف مغایرت غواړي ان الذين امنوا وعملوا الصالحات دا وعملوا الصالحات دا عطف دی په ایمان باندې او دا معطوف علیه مینس کې څه مغایرتی نو معلومیږي چې ایمان بیل شه دی عمل بیل شه دی نحو به ذکر کوي کنه کافیه ویلې ده کنه وې دا کې مغایرت وي د معطوف علیه مینس کې من اصل کې اهل سنت والجماعت چې جواب کوي ایمان زړه ته نسبت ذکر شوی دی ایمان د زړی محل دی کنه نسبت دلته د محل د وجه نه شوی چې د ایمان محل زړه دی دغه خدا مطلب نه دی غني چې اعمال به داخل نه دي ولې د نیت غني عمل نه دی دا د زړه شی نه دی اصل نیت کوم عمل دی دا د زړه شی دی نو اخو د محل د وجه نه شوی او بل عطف فرض کې هم مغایرت نه غواړي کنه عطف د خاص په عام باندې کیږي من کان عدو لله وملائکه وجبريل جبريل په ملائکه کې داخل نه دي اصلا دلته مغایرت شته ملائک مخکې ذکر شوی دي جبريل وروسته ذکر شوی دی د جبريل او د ملائکه مینس کې مغایرت کومه دي دلته عطف د خاص ته په عام باندې د اهمیت د وجه نه ډېر اهتمام د وجه نه دلته په ایمان کې اعمال داخل دي او عامل الصالحات عطف کړي د اهتمام د وجه عمل ګور ډېر مهم شی دی ګوره اگر کدا په ایمان کې داخل دي لکه ملائک جبريل السلام ملائک کې داخل دي عطف ډېر قسمونو د پاره راځي ډېر معنو د پاره راځي کې مغایرت ونی جاءني زيد و عمرو کې مغایرت دي نور راځي کې مغایرت نه کنه عطف د جزوی په عام کل باندې عطف د خاص په عام باندې دا ډېر زيونو کې راځي نو دا خبرې دې صحیح نه دي اوس ایمان څوک وی مرکب دی درې ډلې وی چې ایمان مرکب دی خوارج وی معتزله وی محدثین ائمه ثلاثه درې واړه امامان او محدثین ورسره کا معتزله خوارج دې ټول وی چې ایمان مرکب دی دغه درې شیانونه ان تصدیق دی اقرار دی اعمال دی دې درې شیان مرکب دی خود دې به فرق پکې دا دی درې واړو ډلو کې خوارج چې عام ګناي کبیره دی وکړه ایمان دنه لاړ او وتلو ته کافر شولي خوارج دا وایي ځکه ایمان پاتې نشو کنه ګناي کبیره سره سړی کافر کوي د اسلام نه وباسي او کفر کې داخلي خوارج معتزله د اسلام نه دی وباسي او کافر کوي دینه د اسلام او د کفر مینس کې دي ساتي نه کافر دی نه مسلمان دی او د دوی او د خوارجو څه فرق دی فرق بیان په انجام کې نشته ګناي کبیره چې چا وکړه خوارج هم وي همیشه جهنم کې دي معتزله هم وي همیشه جهنم کې دي او معتزله کافر ورته نه وي همیشه جهنمی ورته وي
خوارج ورته کافر وي همیشه جهنمی. دا غلط فرق دی د معتزله او د خوارج. محدثین او ائمه چې وي په ګناي کبیره سره نه کافر کیږي، ایمان نه به نه وځي، سره په کافر کیږي نه. ګناي کبیره وکړه توبه وي سره بقره کیږي، اخره کې به سفارشونه وشي، سزا به ملاوي شي، خو وځي به کافر کوي نه. ګناي کبیره سره نه کافر کیږي، د ایمان نه نه وځي. محدثینو د ائمه او د درې واړو دا قول له نو چې مرکب شو نو اوس یزيد و ينقص، ایمان زیاتیږي هم کمیږي هم، ایمان کې زیاتواله هم راځي او کمی هم پکې راځي. د دې درې واړو دا عقیده ده. او حقیقتا زیاتیږي او کمیږي. حقیقتا احناف د زیادت او د نقصان څه معنا کوي؟ هغه معنا کوي په ظهور او په خفا سره. کوم ځای کې چې قران کې راځي چې ایمان زیادت هم ایمان، هغه معنا د ظهور ښکارا کېدل او خفا پټواله. ایمان نقشه دی، او کله ښکارا شي او کله پټ شي. د ظهور او د خفا معنا کوي، د قوت او د ضعف معنا کوي. د دې ایمان قوي دی او د هغه ایمان ضعیف دی. لکه د دې مثال د دوه کسان دي، دوړه چې د وتل وزن یو شان دي، دا متیا کیلو دی، هغه متیا کیلو دی، خو د یو طاقت زیات دی، د بل طاقت کم دی. دا یو ضعیف دی، کمزور دی، دا یو مضبوط دی. نور فرق دی پکې، نور وزن دوړو یو شی دی. ظهور او خفا او یا د ضعف او د قوت معنا کوي. ظاهرا زیاتواله کمواله نه مني. په قران او حدیث کې چې زیادت او نقصان راځي حقيقي معنا ته مراد ده، زیاته کمی پکې راځي. بل مسله بیا استثناء په ایمان کې. زه مؤمن یم ان شاء الله، د سړی ویلې شي کني شي ویلې. دا مهمه مسله د ډیر ځای کې اوړي راوړي. استثناء په ایمان کې دا جایز ده ګره، دا جایز. مرجئه، جهمیه، احناف د درې واړو چې استثناء نه ده صحیح. دا سړی کافر دی کده د سی ویل چې زه مؤمن یم ان شاء الله. دا مؤمن نه دی ان شاء الله، خو د شک د پاره راځي. ستا په ځان باندې شک دی چې زه مؤمن یم، ته خو مؤمن نه یې، سوچ دې یقین نه یې. زه مؤمن یم ان شاء الله، دا غلطه ده وای، دا سړی مؤمن نشي کېدلی. نور وای چې ان شاء الله جائز ده، ان شاء الله په ایمان کې ویلې شي، جواز شته. خو د دې محاکمه بیا داسې ده، راجح قول دا دی که په طریقې د شک سره وي ان شاء الله دا جائز نه ده. زه مؤمن یم ان شاء الله، زما په ایمان کې شک دی، دا جائز نه ده. او که په اعتبار د انجام سره وي دا بیا جائز ده. زه مؤمن یم ان شاء الله، اوس پته نه لګي زما انجام په ایمان وي کنه به وي. انجام نه هیڅ کوم نه دی خبر، انجام هو یقیني نه دی کنه شکی دی. نو په اعتبار د انجام سره ان شاء الله صحیح ده، په اعتبار د شک سره، په طریقې د شک سره ان شاء الله صحیح نه ده. او په طریقې د انجام سره زه مؤمن یم ان شاء الله، اوس زما یقین دی زه مؤمن یم صحیح، او انجام راته پته نه لګي زما به انجام په ایمان وي او کنه وي، نو دا صحیح ده. بیا دا د ایمان متعلق مختصر. دیمه خبره د ایمان او د اسلام ده. دی حدیث کې دواړه ذکر کیږي، اسلام او ایمان دواړه بیل بیل تعریفونه شوي دي. نو د دې دواړو په منځ کې کوم نسبت ده؟ د ایمان او د اسلام په منځ کې مناسبت سره څه نسبت ده؟ دواړه مترادف دي که دواړه ضدین دي که څه دي؟ یو قول دا دی چې ترادف دی، دواړه یو شی دي، ایمان او اسلام یو شی دی. امام بخاری دا رائے ده دواړه یو شی دی، اسلام او ایمان. که اسلام ذکر شي ایمان ته غسل شي، ایمان ذکر شي اسلام ته غسل شي، دواړو کې فرق نشته، دا دواړه یو شی دی. بعضی وایي چې تباین دی. تباین دا معنا چې دواړه جدا جدا معنی دي. اسلام جدا شی دی او ایمان جدا شی. اسلام د ظاهر سره تعلق لري، ایمان د باطن سره. اور او بدی دا سره نه جمع کیږي، دواړو کې ډېر فرق دی. تباین دی یعنی جداواله دی، یو د ظاهر بل د باطن سره. بعضی وی عموم خصوص مطلق دی، وی عموم خصوص مطلق دی. هر مومن دا مسلم دی، هر مسلم مومن نه دی. په دې او په عموم خصوص مطلق دوه ماده غواړي، یو ماده اجتماعي غواړي، یو افتراقي غواړي.
چې مؤمن وي دا به مسلمان وي او دا ضروري نه چې مسلمان وي دا دی مؤمن وي ولكن قولوا اسلمنا دا سیو مسلمانان یو ایمان هم زړه ته نه دی داخل شوی ګور مسلم دی مؤمن نه دی او چې څوک مؤمن دی به خامخا مسلمي کله څنګه ده منافقان مسلم ورته ویلې چې منافق د ښه اعمال کوي او مؤمن ورته نشي ویلې عموم خصوص مطلق دی بعض یو عموم خصوص من وجه دی او محاکمه ده راجح قول ده اذا اجتمع افترقا واذا افترقا اجتمعا بس دا خط طریقه ده اذا اجتمع چې ایمان او اسلام دواړه یو ځای کې ذکر شي قران او حدیث کې لکه دلته ذکر شوی دی کنده حدیث کې نو دې کې به افتراق فرق وکړي ایمان د باطن سره تعلق لري اسلام د ظاهر سره تعلق لري واذا افترقا کله چې یو ذکر شي اجتمع معنی به یو ده یو ځای کې ایمان ذکر شو دا ایمان هم مراد دی اسلام هم مراد دی دواړه پکې دي یو ځای کې اسلام ذکر شو دا دواړه مراد دي دا قانون یاد ساتئ اذا اجتمع افترقا کله چې دواړه جمع شي یو ځای کې ذکر شي معنا کې به فرق کې او اذا افترقا چې یو ذکر کیږي اجتماع معنا به یو شی وي بیا معنا کې به بیا فرق نه وي دا راجح قول له قران او سنت کې دا ډېر ذکر کیږي اس حدیث ته ګورئ عن عمر ابن الخطاب عمر ممنوع من الصرف دی کنه عمر ابن الخطاب حمزه نه ذکر کیږي دو علمین مینس کې چې ابن راشي حمزه ساقط کیږي دا تاسو ویلي دي او عمر ممنوع من الصرف دی عن عمر ابن الخطاب رضی الله عنه قال بينا نحن عند رسول الله صلی الله علیه وسلم بین دا په معنا د ظرف سره راځي حين من الاحيان یو وخت کې بین دا په معنا د حين سره راځي زمانی ته وي نحن عند رسول الله من د نبی علیہ السلام سره ماس د نبی علیہ السلام درې قسمه وختونه وخت تقسیم کړو درې وتا یو خلوت یو د اهل سره یو د اصحاب صحابه سره خلوت کله به ځان لواله اختیار او ځان له یو باغ تلاړو کې بناسو صحابه به ورپسې ګرځیدل چې دا چرته دی ځان له یو باغ کې خدیت خلوت او خلوت ویلې کیږي دا د صوفیو طریقه نه ده ګوره دا سنت طریقه ده صوفیو خلوت غلط دی خلوت دې د پاره چې ځان له سړی یو ځای کې کینی لږ سوچو کې د خپل ګناوونو کې د الله په عظمت کې لږ وخت لپاره سوچ او فکر وکړي نو دا یو وخت د خلوت بل وخت د اهل سره نبی علیہ السلام خپل بیبیانو ته وخت ورکاو او بل صحابه ته وخت ورکاو نو دا هغه وخت دی چې د صحابه سره ناشته ذات یوم یو ورځ یوم سره ذات ولی راځي اصل کې یوم عربی کې وخت ممتد ته وي وګد وخت وي یوم چې دی وخت ممتد کدا شپه وی کدا ورځ وی په شپه باندې مطلق کیږي او په ورځ باندې مطلق کیږي د یوم او ذات چې ور سره ذکر شي نو صرف ورځ ته ویل کیږي ذات چې ور سره ذکر شي ذات دلته ذات یومن ذکر راغی مراد کنه ورځ د شپه نه ده مطلق یوم غره اطلاق په شپه ورځ دواړو باندې کیږي وخت ممتد ته وي یو ورځ استلع علینا راوخت راخکار شو په موږ باندې رجلن یو سړی شدید بیاض ثياب تکس بن جامې وی رجلن سړی راوخت دا جبرئیل علیہ السلام دی اول کې دوی نه پیژندل ورسته پیژنې بیا نبی علیہ السلام ورته وی دا جبرئیل علیہ السلام د سړی په شکل راغی نو دسی وی و چې د ملائک متشکل په شکل د سړی باندې ملائک د سړی په شکل راغله نو بریلیان دینه استدلال کوي وی جبرئیل علیہ السلام متشکل کېدل شي چې د نور نه پیدا دی نبی علیہ السلام متشکل کېدی نشي هغه نور دی متشکل شوی دی د بریلیانو دا عقیده ده ګوره چې نبی علیہ السلام نور دی او متشکل دی په شکل د سړی باندې وګوره جبرئیل علیہ السلام رجلن دا خو سړی نه و دا خو ملائک دی د نور نه پیدا دی او متشکل دی په شکل د رجل نبی علیہ السلام هم دغه سي دی د حدیث نه استدلال دی کنه و جبرئیل علیہ السلام کې دی چې نبی علیہ السلام هم کې دی چې نبی علیہ السلام کو مرتبه اوچته د جبرئیل علیہ السلام نه چې دې متشکل کې دی چې هغه متشکل کې دی جواب بداوی دلته حدیث کې په خپل را نبی علیہ السلام ویل چې د جبرئیل علیہ السلام
نو د نبی علیہ السلام په باره کې چا ویلي دي چې دا رجل متشکل نه الله ویلي نه نبی علیہ السلام خپل ویلي کوم ځای کې ثابته شوی ده من به علا ورته رجل متشکل ویو چې قران او حدیث کې خراغلی کنه چې دا نبی دا رجل متشکل له جبرئیل علیہ السلام باره کې خبر رااله کنه نبی علیہ السلام ویلي چې دا جبرئیل علیہ السلام ورسته وی راغلی تاسو ته دین خودلو نو کوم ځای کې قران او حدیث کې راغلي چې نبی علیہ السلام غني رجل متشکل له او روح المانی لیکلي دي د نبی علیہ السلام متعلق درې خبرو عقیده دا فرض دی وای درې خبرو عقیده یو بدا عقیده ساتي چې دا رجل له بشر دی بل بدا عقیده ساتي چې دا عربي دی بل بدا عقیده ساتي چې دا رسول دی د رجولیت او د بشریت عقیده د عربیت عقیده د رسالت عقیده دا درې واړه فرض دي دي کې چې یو عقیده د چانه ودا کافر دی روح المانی د لیکلي دي نور خلاصه کې چې احناف وغټ مفسر دی دا او حق خبره کړي دا چې دا درې واړه سړي عقیده نه دا کافر کیږي نبی علیہ السلام په خپل وایي چې زه بشر یم قل انما انا بشر مثلکم ورته وی او زه بشر یم تاسو په شان عائشہ رضی الله عنها وی کان بشر من البشر بخاری روایت ده کان بشر من البشر هر ځای کې دا راځي چې نبی علیہ السلام بشر دی یو ځای کې چرته راغلی وي چې رجل متشکل دی موږ به معنی لوي یو ځای کې نشته دی بلکې د رجل متشکل رد راغلی دی چې رجل متشکل نه دی رجل دی بشر دی نو د بریلیانو دا خبره ګوره څه ده دا غلطه ده حدیث نه استدلال غلط دی شدید بیاض الثياب ډیر زیات سپینی وی یعنی تک سپینی وی دې کې اشاره د استحباب د سپینو جامو ته یو بل دې کې اشاره د طالب العلم بصفاوی علم به جګری صفا بګردي خیرن بنئ دې کې آداب ذکر کیږي د طالب العلم شدید سواد الشعر ډیر زیات تک تور وختانیو تک تور وختانو ځوانو علم په ځواني کې پکار دی بډاوالی کې علم سم نزدګي کې په ځواني کې پکار دی علم ځواني کې کله نو مراخه دی خو تیر شو کنه بډا شو بیا علم هغه سینز نه اسلا کې به خود سینز دګي دې کې اشاره ده چې علم په ځواني کې پکار دی لا یرا علیه اثر السفر د سفر اثر په نخ کاری دلو چې سړی لري نه راغلی مسافر یو آثار بي ولا يعرف منا احد چانه پی جندلو نبی علیہ السلام هم نه پیجندل دینه دا معلومی نبی علیہ السلام هم نه پیجندلو چې دا جبرئیل علیہ السلام روسته بیا پیجندلې دي دینه معلومیږي چې نبی علیہ السلام هم نه پیجندلو دغه علم غیب ورته نو حتی جلس الى النبي صلی الله علیه وسلم کې ناس نبی علیہ السلام فاستت ركبتيه وی لګول خپل زنګونه الى ركبتيه د نبی علیہ السلام زنګونو ته خپل زنګونونه د نبی علیہ السلام زنګونو ته د تحیات په شکل کې ناس خپل زنګونونه نبی علیہ السلام زنګونو سره ولګول داس دې کې اشاره د علم ته په ادب کې ناس تر پکاري علم ته په ادب احترام چې لږ وخت کې نو سړی د تحیات په شکل کې ني ډیر وخت به سړی بدلول را بدلول څه معنا نه دي ولیکن علم ته په ادب باندې کې ناس ډیر په احترام او په وقار کني علم ګورې کې زین نه نشي بیا چې څومره د ادب ډیر دومره به د علم شتا په ځړ کې زین نشي نو دې څه کول دي چې کې ناس ووضع كفيه على فخذيه کې خود خپل ورغوي په خپل پتونونو باندې فخذيه کې دوه توجيهات دي په خپل پتونونو باندې کې هغه لکه موږ د تحیات په شکل کې کینو لاسونه په خپل پتون باندې کېدو او فخذيه دویمه معنا دا چې په پتون د نبی رسول الله باندې کې خودل فخذيه نبی صلی الله علیه وسلم هی ضمیر نبی علیہ السلام ته راځي دي اتیات په شکل کې ناس خپل لاسونه د نبی علیہ السلام په زنګونو په دې پتونانو باندې کې نه کې خدل داس او راجح د نسائی روایت دا معلومیږي وضع يديه على ركبتي النبي صلی الله علیه وسلم على ركبتي رسول الله صلی الله علیه وسلم نسائی کې دا روایت ده وضع يديه على ركبتي رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل لاسونه د نبی علیہ السلام په زنګونو کې خدل نو هغه روایت دا معلومیږي چې نبی علیہ السلام په زنګونی خېری دین به بل مسله معلومیږي فخذ د بلچا پتون باندې لاس یې خودل د کپڑے د پاسه دا جایز دی دا من نه دي په دې پوېږي کنه فخذ اگر که عورت دې رست براشي
عورت دی خو د کپڑے د پاسه د بل چا په پتون باندې لاس سړی خو دلی لکه دینه دا استدلالم کړي علما چې دا جایز دی. وقال ویل یا محمد صلی الله علیه وسلم محمد صلی الله علیه وسلم ویل. یو روایت کې دی سلام ما چول دی یا رسول الله ویلی دی. یو روایت کې دا شی راغه سلام واچو او یا رسول الله ویلی. دی روایت کې سلام هم نشته دی او یا محمد ویلی. نو یا محمد ویل دا خو دینه خو منع شوی په قران. الله تعالی ویل لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم ببعض. د بعضو چې تاسو आवाज کوي چې مکه وي یا محمد دا خو عام سړي غونډه आवाज دی ورو دی आवाज خو منع راغلی دا. د دې وجنه یا محمد چا استعمال کړي یا خو الله استعمال کړي تو قران کې یا محمد الله استعمال کړي او یا جبرائیل علیہ السلام استعمال کړي یا يهود استعمال کړي یا منافقانو استعمال کړي یا اعراب باندې چانو استعمال کړي نه پوهه خلق دین اخوا وګوره چانه دې استعمال کړي ځکه یا محمد نه من راغلی دا یو قسم بے ادبی ده. نو دې کسانو نو جبرائیل علیہ السلام خو مکلف نه دی په احکام باندې دی خو مکلف نه دی او الله خو استعمال ولې شي او يهودو استعمال کړي یا منافقانو استیا نه پوهه خلق نن سبا چې دا بریلیان یا محمد وی دې به کوم یو کې وي یا به يهودو کې داخل وي یا به منافقانو کې داخل وي او یا به نه پوهه وینو کله چې نه دا دې یا محمد ډیر په ګرمۍ باندې استعمال یار دې کې استعمالي نو دې به وي چې دا انتهایی اعراب دي نه پوهه دي یا په منافقانو کې به داخلي دي دین استعمال نه من راغلی دا. اخبرني عن الاسلام ما ته خبر راکړه د اسلام نه. قال نبی علیہ السلام ورته ویلي الاسلام اسلام دی ته وی ان تشهد ان لا اله الا الله ته گواہی وکړي چې نشته لایق د بندګۍ ما سوا د الله نه او ان محمد رسول الله محمد صلی الله علیه رسول الله یو بدای قرار کې تشهدو چې راشي اخلاص وکنه الله اله الا الله تجرید د توحید عبادت دی تجرید العباده او ان محمد رسول الله تجرید المتابعه یو تجرید العباده دی بل تجرید المتابعه دی وره تجرید العباده دا معنی چې یو الله بندگی وکړي تجرید یو واځواله او دی بل کې تجرید المتابعه ته یو پیغمبر تابعداري وکړي د بل چا اطاعت باندې کې بل څو بل پیغمبر سره اطاعت کې نشي لري چې نه دا عالم هم ځان لڅ ویو دا مقصد یو پلان کې هم څه بنوي پیغمبر مقابله کې بل سره نه ودرې تجرید العباده او تجرید المتابعه د پیغمبر متابعت کې به تجرید وي د مقابله کې به بل چا خبره نه منل کېږي. تقیم الصلاه پابندی به نماز کې ودود زکات ورکه تصوم رمضان روزه ونیسی وتحج البيت حج بیت الله بکې ان استطاعت الیه سبیلا کستا طاقت وی دلاري دا پنځه شیان اسلام ورته وخوځه. تحج ان استطاعت الیه سبیلا کې معنا څه زاد او راحله ټول علما دا وی چې زاد او راحله مراد ده چې دومره وس دی وی چې تل راتلې شي. امام مالک سے وی ان استطاعت سبیلا کې بدنی طاقت مراد ده چې بدن نه روغ وي نو حج در باندې فرض دی ګوډ او شل وډو دی حج در باندې فرض نه دی. دا نور امامان وی چې وس او طاقت دی وی حج در باندې فرض دی که بدن دی روغ وي او ګوډ او کشلی سمری سره وځي سمری دار او وتل یو سړی وډوندې او مالدار شو پیسې ور سره د لارې خرچشتا حج په فرض دی په دبان جمهور علما وی حج په فرض دی خپل نشیت بل څوک دی ولېږي کنه. امام مالک سے وی خپل وډوندې نشیت حج نه دی فرض. راجح قول د جمهور دی ان استطاعت الیه سبیل حدیث کې د معنا شوی آزاد او راحله دلاره خرچوي بل زنانه چې نبی رسول الله ته پوښتنه وکړه می بوډا دې په سورلې نشي ټینګېدل او حج په فرض شوی ځکه حج کوم نبی رسول الله ویلا وای کا سړی بوډا دې مالدار شو حج خپل نشي تللی بل سړی بلیږي حج بدل بدی کوي کنه پیسې باور کې بل بولی نو استطاعت الیه سبیل انا زاد او راحله بدنی طاقت پکې ضروری نه دی که بدنی طاقت او خپل بلار شي که بدنی طاقت نه وډون یا شل یا ګړو بل څوک بولی چې مالدارو خپل بنشي دلې خو بل سړی بلی. قال صدقت وی دې سړی ویلي رښتیا دی ویلي نبی علیہ السلام دی ویلي رښتیا دی ویلي
فعجبنا له موږ نورم تعجب زیات شو دا لکه څنګه سړی دی هل د تپوس کوي او د تصدیق کوي يسأله ويصدقه تپوس هم کوي او سم کوي ځکه تپوس نه معلومیږي دی په مسله نه پوهیږي او تصدیق کوي رښتیا دی ویل معلومیږي چې دی پوهیږي صدق ما اخره کې وي موږ نورم تعجب زیات شو چې دا لکه څنګه سائل دی قال بیا ورته وی فاخبرني عن الايمان ما ته خبر را کې د ایمان څه ته وی قال غورته وی نبی علیہ السلام ان تؤمن بالله چې ته ایمان لري په الله باندې او ملائکتی او کتبه او رسله ملائکه کتابونو رسولانو او یوم الاخر په ورځ اخرت وتؤمن ایمان بلری بالقدر خیره او شره په تقدیر د خیر او د شر د الله تعالی چې خیر او شر ما ته الله مخکې نه لیکلي دا بستا ایمانی دا شپږ ایمانیات ذکر کړل 15 ارکان د اسلام دی او دا شپږ په کې دا ذکر کړل او بیا تؤمن بالله دې کې به خپل تفصیل لګورې ایمان په الله باندې بیا څه مطلب دی الله موجود دی شریک نه لري د عرش نه بره د څنګه چې د الله د شان سره خای صفات باندې هم شته ایمان وی چې د الله کوم صفات دي قرآن او سنت کې ثابت شوي دي هغه ورته ثابت دي ملائکه باندې ایمان به څنګه وي د نور مخلوق دی پیدا کړی الله تعالی د بندګۍ لپاره شمار یو الله ته معلوم دي نر او مذکر او خزو دا پکې نشته نه بچی راوړي نه انډي اچي دا څه په عقیده ساتي او تعداد یو الله ته معلوم دی الله په مختلفو کارونو باندې مقرر کړی دي انسانانو په خدمت کې لګا کړی دي دا عقیده بساتی کتبه کتابونه د الله تعالی چې څومره دي اجمالاً ټول به مانی صرف قرآن به تفصیلا مانی ایمان به په ټول باندې وي رسولان څومره چې دي ټول به مانی تفصیلی ایمان به په آخري رسول باندې وي هغه اجمالاً یوم الاخر کې په ټول مانی غوړي د قیامت کوم احوال دي قیامت احوال بټول مانی یو بمانی پولیس رات او حساب کتاب اعمال دا بټول مانی یو نه دي انکار وکړي یوم الاخر باندې ایمان راغی تقدیر د خیر او د شر به د الله له طرف نه مانی چیرې دا الله مخکې نار سماته لیکلیو او دا به موږ ته راځي قامخه چې الله سره لیکلی قال بیا ور صدقت رشتہ دی ویلي قال بیا ور فاخبرني عن الاحسان احسان بارک احسان څه ته وایي قال نبی علیہ السلام ورته ویل ان تعبد الله كانك تراه احسان دې دوی چې دی الله بندگی وکي دا سي طریقې سره کانه ترا لګ کوی چې الله ویني دسی بندگی د الله وکي لکه چې ته الله ویني دې ته اوچته مرتبه وي مرتبه د مشاهده ورته وي کانك تراه لکه چې ته الله تعالی ویني یعنی تعامله معامله الرؤيا الله خو ته نشي لیدلې دنیا کې او ته تعامله د الله سره په عبادت کې دسي معامله وکا معامله الرؤيا په شان د معاملې د لیدلو لکه سړی چې الله تعالی ویني دسي د الله بندگی وکا دې ته مرتبه د مشاهدي ویلې کېږي مشاهده یعنی مشاهده وکا مشاهده فإن لم تكن تراه کچرتا الله نشي لیدلې دا یقیني د دنیا کې نه فإنه يراك نو دا عقیده وسات الله تعالی ویني فإن دې ته مرتبه د مراقبه وي دا عقیده خو بخامه ساتي چې الله ما ویني زه د الله نه پټ نه یم نو اول غزان مرتبه د مشاهده ته ورسوا دسي معامله وکړه لکه چې تا الله خیر که مرتبه د مشاهده ته نسی رسیدلې نو مرتبه د مراقبه ته غزان ورسوا کنه مراقبه دا چې الله زما رقیب دی ما ویني زه چې اوس په منځ ولاړم الله ما ویني دا عقیده بساتي زه چې دا عمل کوم الله ما ویني دې ته مرتبه د مراقبه ویلې کې دا خو ضروري ده دې ته احسان ویلې کې خدای یې احسان دې په عبادت کې ګوره دا الله سره احسان ده دې یو د مخلوق سره احسان دی هغه جدا معنا ده چې مخلوق سره ښېګڼه کول نو دا درې مرتبه شي درې حلقې شو لګورې د دین دې درې واړو ته دین وی ګوره مراتب الدین ثلاثون دا ویلې کنه د دین درې مرتبه دي اسلام ایمان احسان ټول کې اوچته کړي چې دا هغه اسلام دی دویمه کړي چې دا هغه ایمان دی دریمه کړي به احسان دی نو احسان ته ځان ورته کوشش کوو چې احسان ته ځان ورسې یوازې اسلام نه بلکې ورپسې ایمان بیا ایمان پسې احسان ته ځان ورسوه احسان به اوچته کړي د اوچته کړي د دې وجه ډیرو منافقانو کې اسلام شته ایمان به کې نشته ډیرو کې اسلام هم شته ایمان هم شته احسان مرتبه ته نه دي رسیدلي عبادت کې ته به چې چرته کې بل چاته ولاړل هغه چې ته چيلې سره بالکل به توجه الله ته نه
بل طرف ته فکر یو پامي دکانداری په کې کوي سو دا څنګه لکه احسان مرتبه د ځان نشر مؤمن به د درې واړه مرتبه کوشش کوي ته احسان د ځان ورسي دا درې واړه د دین مرتبه دي قال بیا ورته فاخبرني عن الساعه د قیامت ته پوښتنه وکړو ما ته خبر راکړه د قیامت نه قیامت بکلی قال نبی علیہ السلام دې مل مسئول عنها بعالم من السائل ندی هغه سړی چې دا غن سوال کړل شوی دی په بار د قیامت کې چې یعنی زایما دا ډیر عالم نه دی د سائل نه یعنی چې تای کان ز ډیر نه پوهیږم چې تا ته علم نشته ما ته نشته خو د سلنډي ورته ونه ویلي چې زه د تا نه خنه پوهیږم خبره عام کړله مل مسئول عنها بعالم من السائل ندی هغه سړی چې د قیامت ته پوښتنه کیږي دا ډیر پوی د سائل نه تر قیامت پورې یعنی چې د چانه د قیامت مبارک ته پوښتنه کې چې کله به هغه ته معلومات نه چې سائل په نه پويږي هغه باندې نه پويږي یوازې معنا نه بل چې د چانه چې دا تاسو کیږي دی عموم کې دې ته اشاره څوک چې د قیامت په ورځ د چانه تاسو کې چې قیامت وکړي نو دی مسئول انها ته په پته نه د سائل نه بده ډیر نه پويږي چې سائل نه پويږي هغه نه پويږي کنه سائل خو ځکه نه پويږي چې تاسو کوي نو مطلب دا دی چې تا نه خنه پويږي تعالی علم نشته ما ته نه قیامت وکړي قال بیا ورته فاخبرني انا اماراتها ما ته خبر راکړه د نخونه د قیامت نخي بچي امارات اشرات او علامات دا درې واړه په حدیثو کې استعمالي امارات عموما غټو نه هوته وي اشرات وړو نه هوته وي علامات عام دي وړو غټو ټولو ته ویلي خو د یو د بل په ځای غره استعماليږي لکه دلته کې امارات ذکر شوی دي کنه انا امارات دلته کې وړو نه هوته استعمال شوی کني امارات عموما غټو ته استعمالي اشرات وړو ته استعمالي خو د یو بل په ځای باندې استعمالي وړي نه خیرات او خوا قال نبی علیہ السلام ورته یو نه خیرات ان ترید علامت ربتها چې وزيږي وینځ خپل مربي یعنی سید او مالک وزيږي وینځ راولګي خپل سید او مالک وزيږي چې وینځي بچي پیدا شي لوري پیدا شي دا لور د دې وینځي مالک شي مولا شي او سید شي دا د قیامت نه خدا کله چې وینځي د شي خپل لور وزيږي ولا او دا لور د دې وینځي مالک شول سید شول بس دا د قیامت نه خدا دي کې څلور پنځه تفسیر دي راجح تفسیر په کې دا دی چې دې کې اشاره د حقوق الوالدین ته د مور او پلار نافرمانی ډېر زیات شي بچي به د مور او پلار نافرمانی کوي دا د قیامت نه خدا د مور او پلار نافرمانی به کې حق بنا ادا کوي د دې دا مطلب دی چې لور به د صحت ته ورسیږي لور د دې خپل مور سره به د سي معاملې کوي لکه د موري وینځه دا د لوري مولا دا او سید ده دا لور به د مور سره د سي چلن کوي دی لور ته به د امور د وینځي غوندې ښکاری د وینځي غوندې به استعمالي نو چې لور د شي کې نو زوی به څه چل کوي هغه بل اول رالی او د امور به وخیم لا چې ترکاری دي نه د پخه کړي او زما کپڑے دي نه دي برابرې کړي لور خو به نه وخی دی به وخیم لا چې لور د شي کې د مور سره زوی خو به خامخا کوي هغه دا غنم ته اوچت دا راجح معنا ده په دې حدیث کې چې حقوق الوالدین او دا نن سبا ډیر زیات کیږي کمی لونه کمی جنکه چې تعلیم یافته شي تعلیمو کې او د کالج نه راځي به مور باندې څنګه اډونه کوي د وینځي غونډه د مور استعمالي دا مور ورته سار چې په خې کپڑے تیاری لکه د مور چې وینځي ولې دا کالج وي بیخ دې صاحب دې کالج وځي په دې کور کې ولې نه کې نظام خدمت وکا به چې کالج نه روز فارغ شي یونیورسيټي ته وځي به روز ته پروفیسور شي چرته کې به کالج کې په یونیورسيټي کې استاد شي نو مور ورته د وینځي نام کا مخکاري ده د وینځي غونډه چلن کوي کنه کوي او زمانه مکسره د شي کم چې دغه کالجان او دنیوي تعلیمونه کړي چې څو پورې واده نه کړي چې مور ورته د وینځي غونډه ښکاری د وینځي غونډه چلن ور سره کې داغه غونډه امر پې کوي لکه وینځي شي حقوق الوالدین به ډیر زیات شي ورن سبا شي دي ډیر کسان ماده شي اوري دلی چې مور باندې گزار کړي مور والده یو کس ویواله زمونږ یو ملګرو به کیسه کوله موږ سره کمره کېو سعودي کې وي مور والي و موږ به بیا کله ورته مور والدي کې څه خبره در سره مور وخی وي تاسو ویلي خان دی دا څه ناشنا خبره غونه ده هر سره وي مور وخی فخر به دې باندې کوو هر سره مور وخی وي موږ به خندا د ډېر غوسینه به مو خندل ظالم تلاوس به فخر کې وي هر سره مور وخی نو دې کې څه خبره ده وي ډېر زیاته والي و نو چې دې حد ته ورسیږي
نور معنیم کړي چې جهالت به ډیر زیات شي، بی علمی به ډیر زیات شي. بی علمی دا معنا ده لکه یو سړی وي داغه به وینځوي، داغه وینځنه به داغه لور پیدا شي وي، نو دا سړی به مړ شي، چې مړ شي دا لور به داوه کوي دا زما د پلار وینځه ده، داسې به نه ګوري چې دا خو زما مور ده، وایي دا زما د پلار وینځه ده، خو زما میراث شولو، سبا به دا لور دا وینځه خرڅوي. زوی به دې وینځي سره کوروالی کوي چې دا خو زما د پلار وینځه ده، حالانکې دا به د موري. دې کې اشاره ده جهالت ته، جهالت به ډېر زیات شي. بل وایي دې کې اشاره ده چې جهادونه به ډېر زیات شي، وینځي او غلامان به ډېر زیات شي، ډېر زیات به شي وینځي او غلامان. نو چې وینځي ډېرې زیاتې شي، د وینځي د سړي د وینځي نه به زوی پیدا شي، هغه زوی به سبا باچایي او دا وینځه به د هغه په رعیت کې وي، ده ته به پته هم نه لګي چې دا زما مور ده. زوی به باچا شوي، لور به باچا شوي، او دا مور چې د مور ده دا وینځه دا به د په رعیت کې راشي، ده ته به پته هم نه لګي چې دا زما مور ده. وینځي به ډېرې زیاتې شي او جهالت به ډېر زیات شي. دا توجیحات دي، خو راجحه معنا یې دا ده چې حقوق الوالدین، مور به د لور به د مور سره د وینځي غوندې چلن کوي، نو زوی خو به خامخا کوي، دومره به نافرماني زیاته شي. دویمه نښه وان تر الحفاة العراة، ته به وویني حفاة خپیابله خلک، العراة چې بربند وي، العالة چې غریبانان وي. خپیابله بربند غریبانان خلک چې دومره غریبانان چې په خپو به څه نه وي، بربند به کپړې به نه لري د غربت د وجې نه. دی به رعا شا او چې دا د ګډو بیزو شپونکیان وي، رعا جمع د راغي ده که نه، شا ګډو بیزو شپونکیان به وي. یتطاولون فی البنیان، دوی به فخر کوي په یو بل باندې په آبادیو کې. دومره غریب خلک به وي چې د ګډو بیزو شپونکیان او ګډې بیزې به سره وي، او بربند او خپیابله او ډېر غریبانان به وي. دوی به دومره مالدار شي چې په یو بل باندې به فخر کوي. تطاول فخر کولو ته وایي. یو به راشه زما بنگله وګوره، وایي زما خو ستا نښه ده، د یو بل نه بنگلو کې فخر کوي، آبادیانو کې دومره به مالدار شي. لکه دا نن سبا راغلي دي، دا شی نن سبا انتهایی موجود دی. هغه خلک چې ګډې بیزې به یې سره ولي، هغه نن سبا ورشه د هغې آبادیان یې وګوره، حیران ورته پاتې شي. یتطاولون فی البنیان، دوی به په دې آبادۍ کې دوی په یو بل باندې فخر کوي. دا د مخکې موږ طالبۍ دوران کې دې بخشو ته به موږ راتللو، دلته به د لوښو نه څپرې جوړې وي، لوښي ځان له کوټې جوړ. زموږ یو ملګری او دوه ملګري پکې امامانو، او جومات یې د لوښو نه جوړ کړی و، د ګیا نه یې جوړ کړی و. دوی به دا کورونه یې ټول د ګیاګانو نه جوړ کړي، دا ابراهیم آباد چې ورته دې مقبرې سره ټول دا څپرې والې وې داسې. زموږ ملګري پکې امامانو 300 روپۍ ولا ورکولې، موږ ته ډېر شی راکوي 300 روپۍ، د غټ مدرس تنخواه به 300 روپۍ نه وه. دوی بل ته مانځله، موږ پښتاباد کې سبق ویل، سبق به هلته راتلل، دلته امامتي وه. هغه خلک اوس هغه ځای ورشه وګوره، داسې بلډینګونه دي چې حیران ورته پاتې شي. هر ځای کې دا حال دی اوس. یتطاولون فی البنیان، دا قیامت نښه ده. قال عمر رضی الله عنه ثم انطلق، دا سړی لاړو، دا تپوسونه یې وکړل لاړلو. فلبثت مليا، ما وخت تیر کړ ډېره زمانه، څو ورځې تېرې شو په دې کې. موږ دا سړی ونه پېژندلو، خو یو سړی راغی تپوسونه یې وکړل لاړل، څه ډېر وخت تېر شو. مليا زمنا طویلا، اوږد وخت تېر شو. ثم قال لي، بیا نبی علیہ السلام چرته را سره ملاو شو، وی ما ته ویل یا عمر اتدري من السائل، تا ته پته دا سائل څوک و؟ تاسو خو تپوس ونه کړه دا سائل څوک چې راغلی و؟ قلت ما ورته الله ورسوله اعلم، الله ورسول ته پته و، موږ څه پته موږ نه پیژنو. قال نبی علیہ السلام ویلي فإنه جبريل، دا جبريل علیہ السلام. ګوره دلته نبی علیہ السلام وی دا جبريل رجل متشکل له، نبی علیہ السلام باره کې چا نه دی ویلي، څنګه هغه ته رجل متشکل وی؟ دلته نبی علیہ السلام ویلو چې دا جبريل له. اتاکم، تاسو ته راغلی او یعلمکم دینکم، تاسو ته دین ښودلو، تاسو ته دین ښودلو، تاسو ته ګوره تپوسونه هغه کړي دي او دین چاله ښودلو تاسو ته. رواه مسلم. نو دین اوس معلومیږي چې سوال څو قسمه دي، 3 قسمه سوال دی. یو سړی چې چانه سوال کوي نو څو قسمه دي، 3. یو عنادي سوال دی، زدي، د زد د وجه نه سوال کوي، زدي سوال کوي. بل تعلمی دی، تعلمی خپل زده کوي، سړی په شي مسله نه پوهېږي، تا نه تپوس کې ځان پوهېږي. بل سوال تعلیمی دی، تعلیمی خپل پوهېږي، نور خلک پې پوهېږي.
دلته دا تعلیمی سوالو جبرئیل علیہ السلام تعلیمی سوال کو خپل پوی او صحابه پوی اول جدا ست بوسونه وکړي نو نه زدیو او نه تعلمیو زدی سوال منه دی تعلمی بلکې فرض تعلمی ځان پوی اول فسلو اهل ذکر دا تعلمی سوال له ځان په پوی کوي او یو تعلیمی سوال له چې ته بوسونه چې تخپل پویږي چې دا نور خلق په پوي شي دا سوال هم خسوال وي دغه فائدہ ډیر وي ته خو پوي ولګي چې دا نور خلق به پوي شي صحابه په دې باندې پوي کړل يعلمكم دينكم استاسو دین درته وخو معلومیږي چې دا دین دی کنه دا چې کوم ذکر شو دغه دین وي دا درې مرتبه وي اسلام او ایمان او احسان دا د دین مرتبه وي دا ورته وخو دلی ورواه ابو داود ابو هريره مع اختلاف دا خدای عبد الله بن عمر رضی الله عنه روایت او ابو هريره دا حدیث روایت کړی دی سره د اختلاف نه چې لږ اختلاف پکې شته وفيه بدی روایت ابو هريره کې دادی دا الفاظ پکې بدل لی واذا رايت الحفاة العراة الصم البكم ملوك الارض کله چې ته ووینې الحفاة اخفیاب لخلق عرات بربند الصم کانوي البكم چاړاګان وی کانا او چاړاګان خلق ډیر غریبانان ملوک الارض دا د باچایان شي د زمکه باچایان شي دا د قیامت نه خدا فذلك من اشراط الساعه مسلم کې پیدا ور سره راغلي چې تکله د څه خلق وویني ملوک الارض شنو فذلك من اشراط الساعه دا د قیامت نه خدا هغه کې د الفاظ په کې زیاتې شوي دي او دا په کې زیاتې دي فی خمسن یعنی علم الساعه فی خمسن علم د قیامت دا په دې پنځو کې داخل لګنه چې دې پنځو شیانو علم ما سوا د الله نه بل چاته نشتا نو قیامت په دې پنځو کې داخل لګنه فی خمسن په پنځو کې داخل لا يعلمهن الا الله چې دې علم بل چاته نشتا ما سوا د الله نه صرف الله ته دی هغه پنځه شیان کم دي ثم قرأ بیا ابو هريره رضی الله عنه دا آیات ورسول ان الله عنده علم الساعه وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس باي ارض تموت ان الله عليم خبير دا آیات ورسول دي پنځه شیان ذکر شوی دي یو په کې د قیامت دا حالت یا الله خپل وجه دې علم بل چاته نشته ان الله عنده علم الساعه دا دغه سره دا آیت د استشهاد د پاره ولستلو متفقون علیه دې ته وګوره متفقون علیه وی کنه او دا ابو هريره رضی الله عنه روایت کې لږ فرق دی نور بدی الفاظو کې دغه داغه په کې هغه فرق درته و خودلو هغه لږ فرق درته و خودلو چې کوم لږ الفاظ دی هغه سره جدا دي نور روایت دواړه یو شی دی د بخاری او د مسلم دواړه یو شی هغه معمولی فرق درته و خودلو دا ابو هريره رضی الله عنه حالات بیا دا ټول ته معلوم دي خو دې غریب ته غیر فقيه ویلي دي احناف وای چې دا فقيه نه وزګه حدیثونه کم ورته ورتل سپین شپږ زره حدیثونه یادي دا یو فقيه نه دی وای عبد الشمس په اسلام نامخ کې نومو به اسلام کې نبی علیہ السلام عبد الرحمن ورته نوم کېږي دی بعضی عبد الله دی بعضی عبد الرحمن ابن الصخر الدوسی امام المحدثین دی ته ویل کېږي امام المحدثین د محدثین او امام دی حافظ دی مفتی دی صحابو کې دیش مفتیان او دیرش د نبی علیہ السلام په وخت کې نبی علیہ السلام ور اجازه ورکړې و ډیر او تفاغه وخت کې چې تاسو فتوی ورکوي او بیا دیش پکې مشهور مفتیانو یو پکې داو ابو هريره رضی الله عنه مفتی دی د صحابه او حنا وی چې دا فقيه نه دی وي ځکه مونږ نه ویلي خلاصو قدری نه ویلي دا څومره غلطه خبره ده ابو هريره رضی الله عنه د فقيه مو ویوته ډیر افسوس دی دا 5340 شپږ احادیث یاد دي څلورو کلونو کې دا ځکړي څلورو کلونو کې ټول نه زیات احادیث د دې صرف څلور کال د نبی علیہ السلام سره تیر کړی دي او دا حدیثونه ذکرې دي وو 50 یا 50 هجری کې وفات شوه دی اته بیا کال عمر یو ولید بن عقبه بن ابي سفيان گورنر دا پاغه وخت مدینه باندې په جنازه وکړل وای امیر د مدینه یو صحابو کې ډیر حافظ د حدیثو دا ډیر حدیث ذکرې دي چا ورته ویل چې سم بوجي دی ډکه کړی دا څه کړي دومره ډیر حدیثونه دی ورته غوسه شوی تاسو بچو سره ګرځي دي پیسې هم ګټلې او زه یې فروت مسجد نبوي کې ما به حدیث لکول
وی ولګنه برا پرې وتلم د ولګنه اوګه وبو بیوشه بشوم وی خلق براله وی چا وی چپلې خله کې راکاول چا بچټ کې زور راکو چې پیریان دي زبې د ولګنه به پروتم او تاسو مزه کولی بچو سره مالونم غټل وی ما ته وی وسوي وی چې دا حدیث زیات ذکر دی ما به خود حدیث زیات ذکر کول د پروت اصحاب صفه مشر کړي او نبی علیہ السلام مسجد نبوی کې پروت او مسجد نبوی ته ډېر خلق مطلب لادل ډېر علم زده کړو نو ډېر وچت حفاظه حافظه الله ور کړو دا ټولي په یادو زده کړو په یادو. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الاسلام على 5 شهادة ان لا اله الا الله. دې کې موږ ارکان د اسلام ذکر کیږي ارکان او دلته کې تشبیه د اسلام ورګړي د خیمه سره په حفاظت کې دې تشبیه وي کنه حفاظت کې لکه خیمه کې سړی محفوظ شي د نور نه او د باران نه او د ګلې نه ورسره محفوظ نو اسلام کې تیرانه نه وتلی ته محفوظي ستاوینه به محفوظي وینه دي څوک نشي ته یوله مال به محفوظي عزت به محفوظي څوک د غیبت هم نشي کولای دروغ هم درته نه وایي اسلام کې تیرانه نه وته د خیمه سره تشبیه ورکړي ده لکه یو خیمه وي په پنځو شیانو باندې ولاړی کنه پنځستنی وي یو منظومه استنی بګیاغه باندې خیمه ولاړی څلوري ګر چا پیری شهادت کلمه دا منظومه ابتدا نه نو دا یو بیا پیدا نه ورته تشبیه دلته ورکړی شوی دا. عبد الله بن عمر رضی الله عنهما روایت کی عبد الله بن عمر ابو عبد الرحمن د ګلار سره یو د اسلام راوړی دی ابو عبد الرحمن وړو کې معصوم چې د اسلام راوړی دی وی وحد کې د 400 کالو ما زموږ جهاد تر اوتلم نبی علیہ السلام وی کسان قتل چې کوم د کار نه واپس کول وی زه جو کتلم زوی 400 واپس کړم وحد کې پرې نه خورم جهاد غزوه خندق کې وی بیا میزان پیش کوله وی چې په 400 کالو می پرې خو زمي اجازه را راکړه ندین او محدثین استدلال کړي چې حد بلوغ 15 کال دی 15 کال نه کې بلوغ ته سړی رسي چې نور علامات په نه که نور علامات راخکار شو غره کله سکلنی کې علامات د بلوغ راخکار شو بیا به بالغ په یو لسکلنی کې راخکار شو بیا به بالغ نور علامات همشته او که یې سم کار نه شو 15 کالو ته ورسېدا دا په بلوغ وي دین استدلال کړي دی وای زاهد او کثیر الاتباع ډیر زیات اتباع کوله 2000 دیش حدیث دنه نقل لی دم ډیر حدیث نقل کړي سالو رواه هجری کې وفات شوی حجاج ابن یوسف یو سړی ته ویل چې دا قتل کا پیسې ولا ورکړي عمر ورته و عبد الله بن عمر قتل په حج موسم وی هغه په نیزه باندې زهر وال داغه په څوکه باندې او نیزه یې په خپل باندې چې کې خو دل زخمی عرفات نه چې واپس راغی بیمار شو وفات حجاج حضیر مخلوقي وجلې کړه ډیر صحابه قتل کړي دي حجاج ابن یوسف انتهایی صحابه د دې وجه کې اختلاف دی دا کافر دی کنه دی اکثر سلف ورته کافر نه وي حالانکه ډیر ظلمونه یې کړي او ډیر ځل صحابه وجلې دي او کافر ورته څوک نه وي بعض یو دو قول نقل کړي دي بعض علما وایي چې غیر معلومي کې کافر دی یو وای دا چې د نبی علیہ السلام خبر ته خلک ډیر راتل وې دې دا خلک څه کوي دی زړو اډو کو پسې ګرځي دي زړو اډو کو ترازي د نبی علیہ السلام دغه ته زړه اډو کې ویل اډو کې په زړه زړه شي دي زړه اډو کې پراته دي دا خلک دی قبر ته راځي او څه کوي دا وې دې نه معلومیږي چې دا کافر دی یو دا قول پیش کړي د کفر بل وی یو ځل په لار باندې روانو دوی یو جیل جوړ کړو جیل دومره ظالم د سې جیل جوړ کړو چې ساري کولاو نور او باران هر څه کولاو او خزه او نر به یو ځای اچول بربند به پکې اچولې وي خزه او سړی به بربند کړي جیل کې به اچولې او ساري کولاو نورم په لګیدو باران او غلې او وارته سبب کېدل یو ځل په لار روانو وي دی جیل دروازه کې شورو دی جیلانو شور جوړ کړو فریادونه کول وې د تاسو کو چې دا څه چل دی وې تاسو جیل کې خلک پراته دي او شور کې فریاد کوي کنه وې راغی دی دروازې سره ودرې دی جیلانو ته دې سو قتل او دا آیت ویلي یخسو قرآن کې چې الله تعالی وایي ولا تکلمون یخسو کورې شي ولا تکلم سره خبره مکوئ دا آیت ولستلو
وې دی وجنه دا کافر شوی بعض سره موږ دومره ظالم او د ناشنا واقعیت دي د ظلم د سړی حیران پاتې او بیا هم صحابه او بغاوت نه کولو ول عبد الله بن عمر باندې د صحابه شهیدان کړي دي ولیکن بغاوت نه کوي ځکه نبی علیہ السلام ورته ویلي بغاوت بنه کوي خپل حق د الله نه غواړي د دې حقونه ورګدي په شاء الله پوښ بغاوت بنه کوي سلف ډېر ناشنا طریقې وی ناشنا د غیور د ظالم سره وګړي عبد الله بن عمر اعلان د جهاد کړي ورته حجاجه په خلکو د تشنس کړي وي ځان نو به شهیدان کړي وګن او نبی علیہ السلام ولې اجازه نه ورکوله حسین رضی الله عنه چې لګو څومره نقصانات عبد الله بن زبیر د شهید کړه مکه کې را معاصره کړو منجینه کې ولا ولګاو بیت الله مران کړو هغه به شهید دې دومره ظلمونه کړی دي بغاوت کې نقصانات ډیر وي سلف څخه دا کار باندې کولو کني هغه ډیر ښه په جهاد پوهیدل نبی علیہ السلام ټریننګ کړیو خریده اسی په خوشي دا هرنګ عبد الله بن عمر ډیر نرم سره چاته دا کنه کو ولیکن چې سړی دې دا قتل کړ ډیر صحابه دي ظالم قتل کړیو دا غریب هم شهید کړو ان ابن عمر قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم بني الاسلام على خمس جوړ کړل شوی د اسلام په پنځو شیانو باندې پنځه بنیادونه دي د اسلام شهادت والله اله الا الله یو خدا دی وان محمد عبده ورسوله محمد رسول الله راضي عبده ورسوله راضي شی یو دی تجرید فی العبادت او تجرید فی الطاعات دې کلمې ګوره دا مقصد وی و اقام الصلاه دې کې به شهادت درې وړ قرات دي ګوره شهادت دې خو زګ دي علی 50 بدل دي 50 مجرور دي نو شهادت الله اله الا الله و اقام الصلاه ایتاء الزکات والحج والصوم رمضان به مجرور وي بیا زګ بدل دي د 50 نه او یا که مرفوع وي نو احدهما یا احدها شهادت الله ثانیها اقام الصلاه ثالثها ایتاء الزکات رابعها حج داس خبر به مبتدا مقدر شي که منصوب اعنی برو بس دا پنځه کم دي اعنی شهادت الله اله الا الله اعنی اقام الصلاه ایتاء الزکات تدریو اړه عربه به جاری کولې قائم اول مانزه ایتاء الزکات زکات ورکول الحج حج وصوم رمضان روزه رمضان متفق علیه بعضو کې صدقه او صوم مخ کې ده د حج دا غره دراویانو کار ده راویان د دې کوي کله یو مخ کې کوي او کله دې کې نقصان نه وی روایت په دې باندې نه ضعیفي وي دا روایت بالمعنی وي کله یو مخ کې کله بل مخ کې دا دراویانو پروا نه کوي دا ترتیب کا خو دې خوښ دې کې د بعضو دا دغه کړي چې جهاد هم فرض دی جهاد هم فرض دی دام د ارکانو د اسلام نه یو رکن دا هم دی دای په کې ولې ذکر نه کوي دیو جن ابن حزم وی ارکان د اسلام هم شپږ دی وی د اسلام ارکان هم شپږ دي لکه د ایمان شپږ دي نو د اسلام هم شپږ دي یو په کې جهاد هم دی نو دیو جن دی وی جهاد ځکه په کې نه حسابي د انور علما جهاد یو خو ار وخت نه او بل دا چې هغه اکثر وینو فرض کفایي وي فرض عین خو ډیر کله کله ګرځي هر وخت فرض عین نه یو دا خو فرض عین دي دا ټول او جهاد اکثر فرض کفایي وي بعضی وخت کې فرض عین جوړ شي بیا نو دې وجه نه دي جهاد به نه ذکر کوي کني یو رکن دی هم هغه یو رکن دی څنګه سبه هر یو مؤمن یا بقي یا به اراده ساتي لکه مسلم روایت نه معلومیږي من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه مات على شعبة من نفاق څوک چې مرشي نه عملی جهاد او نه اراده د جهاد وا دا وی منافق بری وي دا د مسلم روایت دی دا نیت په خامخا ساتي که موقع د جهاد دی اراده بلري بدی معنا سره پیدا رکن دی غره کني سره منافقت کی حسابيږي او د دې وجه نه ذکر کوي دی ارکان او سرا چې هر وخت فرض عین نه کله فرض کفایي ور وخت موجود هم نه کله یې کله نه کني هغه په کې داخل نه بس به خدا بل بو